ننګرهار ولایت کې 3000 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه سوه. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلینو له لوري د 14 ولسوالیو په 3000 جریبه ځمکه کې د کوکنارو کښت له منځه یوړل سو. د سمنګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو تن په خپل لاس د قرآن کریم 2 نسخې لیکلي دي. د چارواکو په وینا عبدالحمید چې د سمنګان ولایت د مرکز ایبک ښار د لورغان کلي اوسیدونکی دی، په 3 میاشتو کې د قرآن کریم 2 نسخې په لاس لیکلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه کس په 1470 کال کې د قرآن کریم 2 نسخې په لاس لیکلي وي. په بامیانو کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د ګاز نیونې له امله 2 تنه مړه سوي دي. د بامیانو د امنیه قومندانۍ ویان محمد خواني رسا وایي چې تېره ورځ د دغه ولایت په سیغان ولسوالۍ کې 2 تنه د ډبرو سکرو کان کې د ګاز نیونې له امله مړه سوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ له لوري د یاد ښار سنټر جیل زندان کې افغان بندیانو ته د ژمي توکي، ګرمې جامې او درمل ویشل سوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد وایي چې تېره ورځ د پاکستان په کراچي ښار کې د افغانستان د کونسلګرۍ له لوري د یاد ښار په سنټر جیل یا زندان کې په هغو افغان بندیانو چې د خلاصون هڅې روانې دي ژمني توکي، ګرمې جامې او درمل ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو له لوري ګڼ شمېر میشت او یا ورتللي افغانان په زندانونو کې اچول سوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په ګډون 18 تنه د یوې چورلکې غورځېدو په پیښه کې وژل سوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناتسیرسکي په ګډون 18 تنه د دغه هیواد په مرکز کیف ښار کې د یوې چورلکې غورځېدو پیښه کې وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دوی کې د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان یوګین بنین او یوري لوباکوپیچ هم شامل دي. پیښه کې 3 ماشومان هم وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي.